سلامونه د حسین رادیو قدرمنو اوریدونکو هیلهمند یم چې ټول به خوښ او خوشحاله یاست. تاسې را سره تیره برخه تر دې ځایه اورېدلې وه. زید په دواړو لاسونو په ریګونو کې غار جوړ کړ. ویې ویل زه دا همدلته ښخوم. زه به داسې وګڼم چې 10 وزې مې په ناروغۍ مړې شوي او 9 زغره زه نه غواړم. زه په دې اوسپنیزه کبس کې د سور کولو پر ځای پر لوس ټټره غشي ښخېدل ښه ګڼم. زید د زغرې لپاره قبر وکینده، خو د طاهر په وینا یې بیرته په توبره کې واچوله او ورسره روان شو. راځئ نور سره د ناول په 3مه برخه کې واورئ. بغداد. په تیرو 5 پیړیو کې د عباسي خلیفګانو د امن ژوند له بغداد نه د شاعر خوب جوړ کړی و. د دجلې سیند هغه په 2 برخو ویشه او په دواړو لورو کې د ویالو او سرکونو جال خپور شوی و. د بغداد ماڼۍ او باغونه د تیرو 500 کلونو د معمارۍ د فن د لوړتیا او کمال داستانونه ویل. د نړۍ ډیره غوره ملیارانو په دې خاوره د جنت تصور را ژوندی کړی و. د 20 لکو انسانانو دغه کلی په ښکلا، زړه وړونکو منظرو او ښایست کې د نړۍ له غوره ښارونو نه یو و. خو د بغداد د ښار له جوړېدو سره یې زوال پیل شو. د اسلام هغه تمدن چې د عربو د دښتې په توندو خو په صفا شمالونو کې وده کړې وه، اوس په دې عجمي زانګو کې خوب کوه. د خلافت په دربار کې د عربو رسوخ چې د مامون الرشید له وخته په کمېدو شو، اوس بالکل په نشت حساب و. خو د حکومت له تالارونو نه بهر د بغداد په علمي مرکزونو کې د عربو ارزښت په هیڅ صورت لږ نه و. هغوی په هندسه، ریاضي، تاریخ، جغرافیه، کیمیا، طب، جراحي او طبیعي علومو کې زیات نوم وګټه. په ګرامر، ژبو او ادب یې کتابونه ولیکل. خو د بغداد قانع او تنبل اوسیدونکو له دې علومو نه د خپلې بیا رغونې پر ځای د ذهني عیاشۍ پلمه جوړه کړې وه. د ایران، شام، ترکستان له لرې لرې ځایونو نه د لطیفه فنونو استادان بغداد ته راتلل او د بغداد امیرانو د هغوی پالنه کوله. په بغداد کې په سلګونو کتابتونونه له کتابونو ډک پراته وو. د هغو کتابونو د څېړنې لپاره غوره نقدان وو، خو داسې څوک چې ویې لولي او عمل پرې وکړي ډېر لږ وو. په خپله د خلیفه په دربار کې به ځینې وختونه له یو صحیح عالم او پوه نه د یو ټوکمار او خندیدونکي قدر او عزت ډېر کېده، او د خدای جل جلاله او د رسول د حکم بیانولو پر ځای به یې هغه څوک د شاهانه انعامونو حقدار بلل چې خلیفه او واکمن ته به یې د ذمهواریو نه ترسره کولو تاویلونه کول. د ښار په منځ د ماڼۍ په نامه یو شاندار محل و چې عباسي خلیفګان پکې اوسېدل. شاوخوا ته د امیرانو او وزیرانو ماڼۍ وي. د لوړې طبقې علماو ته هم د هغو محلونو دروازې خلاصې وي، او دا به تر هغه وخت خلاصې وي تر څو به د دوی نظریات د خلیفه له سیاسي مسلک سره په ټکر کې نه و. د خلد له محل نه لرې د ښار په یوه څنډه د سیند پر غاړه یوه پراخه بندیخانه وه، او د دې بندیخانې تر ټولو تنګې او تورې کوټې د هغو سترو عزتمنو علماو د پاچاهۍ د مشرانو لپاره ځانګړي وه چې د فتوی ورکولو په وخت کې د عباسي خلیفګانو خیال نه ساته، او یا به دوی د اسلام په محک تلل. د حکومت په نظر هغه مفتیان د قدر وړ و چې د ګناهکار پر خلاف یې د پریکړې نه وړاندې د هغوی د نسب او ټبر او د خلافت له مقام سره د اړیکو پوښتنه ضروري بلله. د یو عام سړي لپاره د قتل سزا قتل و، خو خلیفه له دې سزا نه جلا و. کله کله به خلیفه د پاچاهۍ د درناوي وړ امیران په یوه دسترخوان راټول کړه، او د خلیفه نوکرانو به کله کله د لوښو او دسترخوان له ټولولو نه وړاندې د ځینو عزتمندو د مړو ځای پر ځای کولو دنده ترسره کوله. عباسي خلیفګان د زوال په وخت کې د خپلو مخالفینو په زهر وژلو کې کمال ته رسېدلي وو. دوی داسې زهر هم پیدا کړي وو چې خوړونکي به څو ورځې وروسته پرې پوهېده. هر میلمه به په بلنه کې له ګډون نه وړاندې خامخا دا سوچ کوه چې کوم وخت خو په خلیفه ناراضه کړی نه وي. تر سزا لاندې خلک به د بلنې له احوال سره سم وپوهېدل چې وروستی وخت
کې را رسېدلی دی. خو کله کله به څو هوښیاران امیران چې سره یو شول نو خلیفه ته به د ځان ژغورل ګران شول. د اقتدار په جګړه کې به چې کوم خلیفه ماته وخوړه نو د ترکیې او ایراني امیرانو د لاس اله کېدل. په وروستیو وختونو کې چې څومره عباسي خلیفګانو له شعر او شاعرۍ سره مینه درلوده هومره له مذهبي زده کړو نه پردي او لرې وه. د مذهبي چارو د ترسره کولو لپاره به یو بې غرضه او عاجزي غوندې عالم ته ذمهواري ورسپارله او هغه به یې د شیخ الاسلام په لقب ونمانځه. سیاسي امور به خلیفه په خپل لاس کې واخیستل. د سیاسي او مذهب دغه ویش د اسلام لپاره یوه لویه فتنه وه. د شیخ الاسلام قلم د خلیفه د تورې تابع شوی و. د عزت او ښې تنخوا تمې ډېر عالمان د شیخ الاسلام د لقب ګټلو په فکر کې کړي وه او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې له نورو سره ټکر کوه او د هغوی نظریات به یې باطل بلل او هر ډول تورونه به یو پر بل پورې کول. په تیرو پیړیو کې د دیني علماو په اجتهاد کې د دین د خدمت جذبه د دوی انګیزه وه. هغوی د بغداد په نوم ورکو کوټنو کې ناست وه او اسلام ته د قدر وړ خدمتونه ترسره کړل. خو وروسته د کرسیو او لقبونو مینوال علما را پیدا شول چې یا یې د رښتینو علماو له فتواګانو نه د ځان په ګټه کار اخیسته او یا یې د هغه علماو مخالفت کوه. د بل مسلک د علماو تایید به یې کوه او یو بل ته به یې د مناظرې لپاره بلنه ورکوله. دغه مناظرې به د بغداد په عامو څلور لارو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې وي. د بغداد وزګارو او لټو اوسېدونکو د شاعرانو او ټوکمارو تر مجلسونو د دغه علماو د مناظرو مجلسونه ډېر بدرګه کول او ډېر یې خوښول. د مناظرو پیل به یې د یو بل د پوهېدو په نیکو هیلو وه. یوه به وینا کوله او بل به په پوره ډاډ اورېده او بیا به هغه کېناست. د مخالفې ډلې نه به یو بل پورته شو او ځواب به یې ورکوه. بیا به د دواړو لورو ژبې ورو ورو توندې شوې تر دې چې خبره به کنځلو ته ورسېده. یوه لورې به د مخالف لورې وپښته حساب کړل او وبه یې ښکنځل. مقابل لورې به د دوی تر شلم پښته وشمېرل او وبه یې ستایل. یو لورې به په 3 ژبو کنځلې تکرار کړې، بل به بیا په 7 ژبو او بیا به وروستی پړاو دا و چې دواړه لورې به د تکبیر له نارو سره په مقابل لورې حمله کوله او د سترګو په رپ کې به د دوی د مړو او ټپیانو انبارونه جوړ شول. بیا به د پولیسو او پوځ مترکو دغه لوبه ودروله. حکومت دغه مناظرې بندې نه کړې خو دا شرط یې پکې کېښود چې باید هلته څوک وسلوال ولاړ نه شي. د دې مناظرو په ترڅ کې به مشهور علما دربار ته وربلل کېدل او کله کله به یې په دربار کې مناظره کوله. خلیفه به معمولا د هغه عالم په لورې و چې د خلیفه لپاره به یې تر ټولو ښه او غوره الفاظ او القاب راټول کړي وه. که پر دې ټولو بدمرغیو د بغداد خلیفګانو د عربو هغه سپاهیانه شعار چې تر نیمایي نړۍ زیاته برخه د دوی تر قدمونو لاندې کړې نه وای نو ښایي بغداد داسې د تباهۍ او ویرانۍ سره نه وای مخ شوی. د ولید بن عبدالملک په زمانه کې چې د عربو پوځ په سند ترکستان او هسپانیه کې څومره هیوادونه فتح کړل، له عباسیانو سره د زوال په وخت کې هم له هغوی نه 3 چنده زیات پوځ و او هغوی پر اسلامي نړۍ د هرې لوی حملې مخنیوی کولی شوی. خو د اموي او عباسي خلیفګانو ترمنځ توپیر همدا و چې لومړنیو خپل پوځونو د هېواد وروستی برید ته لیږل، خو عباسي خلیفګان سره له دې چې دوی په خپله د بغداد د محلونو په 4 دیوالونو کې اوسېدل بیا یې هم د ځانونو د ساتنې لپاره 3 لکه تورې وهونکي ورسره لازمي بلل. عباسي خلیفګان یو د بل سره په جګړو او یو د بل د وینو تږي وه. د حسن بن صباح فتنه د دوی د زوال وروستی پړاو شو. طاهره چې بغداد ته ورسېده 4 ورځې له قاضي فخرالدین سره تېرې کړې. په دې موده کې د بغداد په کوڅو کې د څو مدرسو او کتابتونونو ځایونه هم معلوم کړل. د قاضي فخرالدین په کتابونو کې هم تر 15,000 ټوکو زیات کتابونه موجود و. پر فقه، تاریخ او منطق
د پخپله هم څو کتابونه لیکلي وو. دغه کتابونه د قاضي فخرالدین لپاره د ښې نفقې برابرېدو وسیله وه. طاهر د خپل پلار د پخواني ملګري محسن پوښتنه وکړه. د ته بیا څرګنده شوه چې د هغوی کورنۍ مصر ته تللې او هلته میشته شوې ده. د فخرالدین په کور کې د طاهر او زید د آسونو لپاره ځای نه و. هغه د آسونه د خپل یو ګاونډي سره ولېږل. طاهر چې څنګه راغی ځان ته د یو ځانګړي کور د ضرورت په اړه ورته وویل، خو هغه تر 4 ورځو ځنډاوه. په 5مه ورځ یې خپلو شاګردانو ته د طاهر لپاره د یو کرایي کور د موندلو وویل. یو یهودي دلال هغه ته 2 کورونه ور وښودل او ورته ویل چې که یې اخلي نو ارزانه به یې ورته واخلم. د بغداد ځینو امیرانو د هندوستان، خوارزم، مصر او اندلس د امیرانو نوکري نیولې وې او د هغوی ښکلي محلونه په ارزانه بیه خرڅېدل. طاهر او زید چې څومره ماڼۍ ولیدې، په هغو کې یوه هم داسې نه وه چې زید د په پیرلو کې ناکراره شوی نه وي. خو طاهر د قاضي فخرالدین مشوره ضروري بلله او کله چې ماښام مشوره ورسره کوله، هغه وویل د تشو کورونو بیه ډېره رالوېدلې ده. تا خپله راتلونکې له بغداد سره تړلې. دلته د لوړې طبقې خلک په کرایه اوسېدونکو ته زیات ارزښت نه ورکوي. خلک ستا د علم او کمال له لیدو نه وړاندې ستا کور ویني. که ستا سره د کور د اخیستلو لپاره پیسې وي نو خامخا کور واخله، خو د کور د بیې نه پرته باید له تا سره د 3-4 کلونو د لګښت پیسې هم وي. د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه توره به تا د بغداد لوی امیرانو ته ور وپېژني، خو دغه خلک له مفلس سړي سره تر ډېره دوستي نه کوي. په بغداد کې چې کوم منصب شخصي استعداد او وړتیا نشي اخیستلی، هغه سوغاتونه اخیستلی شي. طاهر له خپل جیبه کڅوړه راوویستله او جوهر یې په مخ کې ورته توی کړل. ویې ویل ما ته د دې صحیح بیه نه ده معلومه، ته دا د یو کور او 100 کلونو لګښت لپاره بس بولې که نه؟ قاضي یوه شیبه جواهراتو ته حیران وکتل. بیا یې وویل که دا غمی بدل نه وي نو ته د خود له ماڼۍ نه پرته د بغداد هره ماڼۍ پیرلی شي، خو علم او پوهه او مال او دولت هیڅ کله هم نه سره راغونډېږي. تا دا له کومه کړل؟ طاهر ځواب ورکړ دا هم سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله را کړی دي. قاضي فخرالدین څو غمی په ورغوي کې واخیستل او په زیر یې له لیدلو وروسته وویل ته د بغداد له ډېرو شتمنو کسانو څخه یو یې، تا ته به د پرمختګ یوه دروازه هم بنده نه وي. خو ګوره وراره، له تا نه پرته خو به د دې غمیو په باب څوک خبر نه وي. یوازې احمد کاکا خبر دی او زید، هغه ته هم ما څه نه دي ویلي، خو که ورته ووایم هغه هم اعتمادي سړی ده، چاته به ونه وایي. فخرالدین په بیړه جګ شو، د کوټې دروازه یې بنده کړه او بیرته راغی. پر خپل ځای کېناست. ویې ویل بچیه ته باید دا غمی پټ وساتې. طاهر حیران شو. ویې پوښتل آیا په بغداد کې غله هم شته؟ په بغداد کې د غلو لاسونه غوڅېږي، خو تا ته له داسې عصري ډاکوګانو نه خطر دی چې د هغو لاسونه ښکل کېږي. ستا مطلب؟ زه د کوم خاص سړي نوم اخیستل نه غواړم. د دربار د امیرانو په ډله کې 100 تنه داسې دي چې د دې غمیو د ترلاسه کولو په هوس کې د هیڅ اخلاقي بندیزونو پروا نه کوي، او تر څو ته دلته بلدېږې له داسې خلکو نه باید هوښیار وي. آیا هغوی به یې په زور له ما نه اخلي؟ قاضي ځواب ورکړ هغوی دومره احمقان نه دي. آیا دوی پر دې نه پوهېږي چې د زور خبره ډېره زر رسوا کېږي؟ آیا خلیفه له داسې خلکو نه څه پوښتنه نه کوي؟ که خلیفه له داسې خلکو نه پوښتنه وکړه نو داسې قیمتي غمی به بیا د دربار ته څوک وروړي؟ او بیا دا هم ضروري نه ده چې د هر سړي فریاد د خلیفه تر غوږونو ورسیږي. ولس خو هغه یوازې د اختر په ورځ لیدی شي، هغه هم له لرې په بغداد کې. ستا هیڅ ملاتړ او رسوخ نشته. امیران ستا پر خلاف ډېرې دسیسې جوړولی شي. مثلا وایي د خوارزم شاه جاسوس او بې له محاکمې به د خلیفه د وژلو فرمان صادر کړي. آیا په داسې حالاتو کې به د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه توره زما بې ګناهي ثابته نه کړی شي؟ د هغې په اړه هم ویلی شي چې د مصر حکومت ته د بغداد د پاچاهۍ د تختې اړولو لپاره را استولی یې. طاهر له لږ سوچ وروسته وویل زما له مال او دولت سره مینه نشته.
زه بغداد ته د یو لوی هدف په خاطر راغلی یم. زه د خلافت دربار ته ځان رسول غواړم او د خلیفه د یو نیک نیتي مشاور په حیث د دوی بهرنۍ پالیسي بدلول غواړم. اسلامي نړۍ له هر لوري د خطرناکو طوفانونو سره مخ ده. په تیرو صلیبي جګړو کې د بغداد بېطرفي او بې پروایي د اروپا صلیبیانو ته ډېره جرأت ورکړی. سلطان صلاح الدین ایوبي دوی ته عبرتناکې ماتې ورکړي. له فلسطین او شام نه یې وایستل، خو د هلال او صلیب په هغو پرېکنده جګړو کې د بغداد بې پروایي ډېره مایوسوونکې وه. پر ماتې برسېره د اروپا خلکو ته دا ثابته شوه چې خلیفه له بغداد پرته د اسلامي نړۍ د نورو برخو په اړه بې پروا دی او هغه ډېر مهم محض ته هم له څو رضاکارانو پرته هیڅوک هم نشي استولی، ځکه خو هغوی له سره سنبال شوي دي او د مصر د لاندې کولو نیت لري. دغه هیواد د نصرانیانو د سیلاب په وړاندې وروستی دیوال دی. امکان لري چې دغه هیواد د دې سیلاب مخه واړوي، خو په شمال ختیځ کې د چنګیز خان په نامه یو نوی طوفان رالوتی دی. که دغه طوفان د خوارزم د پاچاهۍ له حدودو نه اخوا ونه درول شو نو یوه ورځ به بغداد هم د خزلو او خاشاکو په شان ورسره واخلي. د بغداد په چوڼۍ کې ډېر لوی پوځ پروت دی، خو بغداد د پوځ د سردارانو د سازشونو مرکز شوی او دا ځکه چې د دوی ټولو په مخ کې کوم شریک دښمن او رقیب او کوم لوړ او سپېڅلی هدف نشته. د دوی ژوند د هغو ماڼوګانو ژوند نه دی چې له کوره د نویو هیوادونو او نویو لارو د موندلو په اراده وځي او له خپلو ملګرو سره د کینې او کرکې پر ځای هغوی خپل مټ او بازو ګڼي او ساتنه یې کوي. خطرناک طوفانونه او ویرونکي ګردابونه د دوی د یووالي او اتفاق اړیکې نورې هم مضبوطوي. خو د بغداد خلک د هغو وړوکو کب نیونکو په څیر دي چې د وړوکو ډنډ د کبانو پر سر یو له بل سره جګړې کوي او داسې څوک نشته چې ورته ووایي دا دنیا د ډېر پراخ سمندر په شان ده چې څنډې یې نه ښکاري او که دوی د یوې څپې په څیر سره راپورته نشي نو د سمندر د طوفانونو څپې به پرې برلاسې شي. زه دوی ته دا ویل فرض بولم. د دې فرض احساس زه بغداد ته راوستی یم. له کوره د راوتلو نه لږ وړاندې ماته معلومه نه وه چې زه د دومره لوی دولت خاوند یم چې ستونزې پرې اسانه کړم. د سلطان ایوبي د وینو او خولو هر څاڅکی د اسلام د سر لوړې لپاره وقف و. زه غواړم چې د هغه د رابخلې شتمنۍ په واسطه د اسلام خدمت ترسره کړم، ځکه خو له ځان سره د دې مال د سنبالولو دومره شوقي نه یم څومره یې چې د اسلام په لاره کې د لګولو هیلهمن یم. که زه دا حس کړم چې د کوم امیر نظر پرې لګېدلی نو زه به دغه ټول د بغداد په بېوزلو خلکو وویشم، خو د کوم زرپالونکي امیر خزانو ته به یې پرېنږدم. کوم هدفونه مې چې درته وویل دې ته د رسېدو لپاره د خلافت دربار ته زما رسېدل ضروري دي. په تېرو 4 ورځو کې چې ما په بغداد کې تېرې کړې زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې خلک اوس هم په یو صحیح هدف راټولېدلی شي. یوازې د امیرانو رغول ضروري دي. د دې کور دیوالونه او غولۍ صحیح دي، یوازې په چت کې سوري شوي دي او بام ته د رسېدو لپاره ستا مرسته ضروري بولم. قاضي فخرالدین وویل خدای دې ستا نیکې ارادې ترسره کړي. زه پوهېږم چې په دې حال کې تا ته لومړنی ضرورت د یوې ښکلې بنګلې دی. ستا په طابله کې باید غوره آسونه وي. که تا د بغداد پر میدانونو په نیزه بازۍ او ځغلولو کې نوم وګټه نو ډېر زر به د امیرانو تر نظره راشي. له هغه وروسته د یو 2 غمیو سوغات به تا د خلافت دربار ته ورسوي. وروسته به ته د خپل علم جوهر وښایې او که خدای جل جلاله ته د بغداد د ښې راتلونکې پرېکړه منظوره وه نو د خلیفه اعتمادي به شي، خو سمدستي خپلې ارادې چاته مه ښایه. خوارزم شاه خلیفه تر ټولو بد دښمن ګڼي او د دې دښمن پړه پر هغوی هم لویږي. طاهر وویل زه پوهېږم هغه چې پر بغداد حمله وکړه دا یې ستر حماقت و، خو که خلیفه د خوارزم د پاچاهۍ د ماتولو په خاطر د چنګیز خان ملاتړ وکړ نو دا به نه جبرانېدونکې غلطي وي. قاضي فخرالدین یو غمی اوچت کړ ویې ویل زه په غمیو نه پوهېږم، خو زما باور دی چې یوازې همدغه یو غمی به په بغداد کې تا د یوې ډېرې ښې ماڼۍ خاوند کړي. یو ارمني سوداګر زه ډېر ښه پېژنم، راځه چې هغه ته ورشو. نور غمي پورته کړه، له ځان سره یې وساته. هغه سوداګر اعتمادي سړی دی، خو هغه ته دا مه وایه چې له
له تا سره داسې نور غمي هم شته. د مازدیګر له لمانځه نه وروسته طاهر او قاضي فخرالدین ارمني سوداګر ته ورغلل. هغه غمی واخیست. له یوې شېبې لیدو وروسته یې وویل دا غمی دې له کومه کړی دی؟ د طاهر پر ځای قاضي ځواب ورکړ دا د یو ډېر لوی سړي سوغات دی. سوداګر وویل زه ښایي د دې ټوله بیه اوس درنه کړی شم، خو که ستاسو خوښه وي نیمایي بیه به یې اوس او نیمایي به یې سبا ته درکړم. قاضي وویل څومره کېږي بیه یې؟ سوداګر غمی 2-3 ځلې په غور وکت، بیا یې وویل زه د دې 50,000 دیناره بیه درکولی شم. قاضي په حیرانۍ وویل 50,000؟ سوداګر د هغه د حیرانۍ نه سرچپه تعبیر وکړ او غمی بیا وکوت. وی ویل ګوره ته زما دوست یې، تر 80,000 پورې درکوم، له دې نه زیات قیمت یې په بغداد کې څوک نه درکوي. قاضي د بغداد د مشهور یهودي زرګر نه د زیاتې بیې ورکولو تمه هم درلوده، خو د دغه غمی داسې ځای پلورل نه غوښتل چې هلته د خلافت د دربار جاسوسان وي. د دې یو غمی بیه چې واورېده پر دې وپوهېده چې طاهر د ده له اټکل نه څو چنده زیات شتمن دی. له یوې شېبې سوچ وروسته هغه وویل ته یې لږ په غور وګوره، د دې غمی بیه تر 80,000 دینارو باید لږه نه وي. سوداګر له لږ چڼو وهلو وروسته په 4,80,000 او 500 دیناره بیه راضي شو او پر دې فیصله وشوه. د شپې مهال چې کله قاضي فخرالدین له طاهر او څو نورو دوستانو سره په ډوډۍ کېناستل نو زید یې ونه لید. فخرالدین له خپل خادم نه د هغه په باب پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل چې د مامونیه په چوک کې یوه لویه مناظره ده او زید د ماښام له لمانځه نه سمدستي وروسته ډوډۍ وخوړه او هلته ولاړ. د ماسخوتن له لمانځه وروسته طاهر په خپله کوټه کې کېناست او د شمعې رڼا ته کتاب لوست. څومره چې شپه تېرېده د زید په باب د هغه اندېښنه زیاتېدله. کله کله به جګ شو، له دروازې نه به یې بهر ته وکتل او بیا به بیرته په کتاب لوستلو بوخت شو. د یوې شمعې له خلاصېدو نه یې وروسته بله کړه او له کرسۍ نه جګ شو، په بستره پرېوت. څو ځلې یې په زړه کې ور وګرځېدل چې د مامونیت چوک ته ورشي او زید وګوري، خو د زرګونو تنو په منځ کې به یې د زید موندل ناممکن وبلل او بیرته به له خپل تصمیم نه واوښت. نږدې نیمه شپه چا دروازه وټکوله. بیا طاهر په بل کونج کې د قاضي غږ واورېده چې یو نوکر ته یې وویل جګ شه دروازه خلاصه کړه، ښایي زید راغلی وي. او خادم ځواب ورکړ چې ته یې په خپله ولې نه خلاصوي. یوه شېبه وروسته طاهر د دروازې خلاصول او د قاضي د خدمتګار کړس کړس خندا واورېده. هغه وویل حمیده جګ شه، لږ د زید مخ ته وګوره، شکر باسه چې سترګې دې روغې پاتې دي. طاهر زر په لټ واوښت او مخ یې په صدر کې پټ کړ. یوې سترګې ته یو سوری پرېښود او د دروازې لوري ته یې وکتل. زید له ځان سره په کنځلو کوټې ته ورننوت. د هغه کمیس شلېدلی و، ښي سترګه او بړخو یې پړسېدلې وه او له کیڼې سترګې نه لاندې د یو مضبوط سوک ګزار توره نښه وه. زید لږ ځنډ پر خپله بستره له کېناستلو وروسته جګ شو او په دیوال راځړېدلې هندارې ته ودرېد. د خپل مخ له لیدو وروسته یې وویل اشنا اوس دې زه هم ډېر په ګرانه پېژندلی شم، ښه د سیل دپاره تللی وې. دا یې وویل او خپل پړسېدلي بړخوبي یې وموښل. بیرته راغی، پر بستره کېناست. طاهر خپله خندا راقابو کړه، ویې ویل زیده راغلې؟ زید ټکان وخوړه او هغه ته یې ور وکتل او داسې ګمان یې کوه چې تر اوسه یې څادر پر مخ دی او دی یې نه دی لیدلی. په بیړه جګ شو، شمعه یې مړه کړه او پر خپله بستره وغځېد. ویې ویل هو راغلم. هلته دې ډېر ځنډ وکړ، څه دې پکې زده کړل؟ زید په غمجنه لهجه ځواب ورکړ کنځلې. ستا غږ ډېر غمجن دی، خیر خو دی؟ زید په یو مایوسه خندا وویل زه بالکل روغ یم. طاهر وویل ستا له غږ نه داسې ښکاري چې په پزه کې دې څه ستونزه ده. زید له بسترې نه جګ شو، ویې ویل له پزې نه مې سترګه زیاته په تکلیف کې ده. طاهر په کړس کړس وخندل. زید له لږ سوچ وروسته وویل پر یو مسلمان بې سببه لاس پورته کول خو ګناه ده که نه؟ طاهر ځواب ورکړ پر هر سړي بې سببه لاس اوچتول ګناه ده، خو که څوک بې سببه په غاړه کې در ولویږي نو بیا
نو بیا به د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې د غاښ په قانون عمل کیږي. خو بخښنه وه ډېره غوره ده. ما زیاته حوصله وکړه، خو پر پزه چې انسان ګزار وخوري بیا یې په طبیعت کې آرامي نه پاتې کیږي. ما هغه ته نور سکان ور وبخل، خو د پزې او سترګې په اړه مې بې پروایي ونه کړی شوه. ما ټول عمر غشي ویشتل او توره وهل زده کړي وه، خو دلته چې راغلم پوه شوم چې په بغداد کې د اوسېدلو لپاره سوک وهل او غېږې نیول زده کول هم ضروري دي. طاهر وویل داسې ښکاري چې تا د مناظرې په وروستۍ لوبه کې بشپړه برخه واخیسته او راغلې. ما ته معلومه نه وه چې د دې پای به دغسې وي، خو باور وکړه د لاس اچولو په وخت زه له ګڼې ګوڼې نه بالکل ګوښه او لرې ولاړ وم. که څه هم زما د هغه چاغ او غوښن او د بد غږ خاوند پر ځای خواخوږي له هغه نري او ډنګر ملا سره وه، بیا هم د فساد پر وخت زه لرې او ځانګړی ودرېدم. خو کله چې دوه د لویو ګیرو خاوندانو یو د بل ګیرې نیولې وې او کنځلې یو بل ته کولې، ما ته رانږدې شول. زما صبر ونه شو، د دواړو منځ ته ورغلم. په ډېر زحمت مې دواړه له یو بل نه بیل کړل، خو دوی بیا هم هماغسې یو بل ته ښکنځلې کولې. ما د دواړو د پخلا کولو هڅه وکړه. په دې کې 3 نور زلمیان راغلل او هغوی له دې دواړو بوډاګانو نه پر یوه ور کېوتل. زما په منځګړیتوب خو هغه وتښتېد او په نهر کې یې ځان واچوه، خو هغه 3 زلمیان پر ما را وګرځېدل. ما ورته چیغې کړې چې زه یو مسافر یم، خو چا زما خبره وانه ورېده او ما داسې احساس کړه چې بې دریغه وډبول شوم. هغه بل بوډا چې د ده په ګمان ما د هغه رقیب د تېښتې موقع برابره کړې وه زما ګریوان وشلوه. ما تر څو پر سترګه او پزه ګزار نه و خوړلی، پر دوی مې وار نه کوه. بیا زما سکونه تش ولاړ وه. بیا هم زما په څپېړه یو تن په ځمکه کېناست، بل مې په سوک ووهه ولوېده. دریم چې زما سکونه خطرناک وګڼل راسره غېږه په غېږه شو. هغه زه 3 ځلې په ځمکه وویشتم. 4م ځل دواړه یو بل ټېل وهل. د خوړ غاړې ته راغلو. هغه زما خوړ ته د غورځولو په هڅو کې په خپله هم راسره ولید. له نیکه مرغه اوبه لږې وې، که نه زه به پکې ډوب شوی وم. په خوړه کې مې هغه 2-3 سوکه ووهه او بالاخره یې ماته ومنله. اوس دې خدای وکړي چې زما سکونه د ده پر پزه او سترګو لګېدلې وي. طاهره، زما په ګمان دلته لامبو زده کول هم ضروري دي. آیا ستا لامبو زده ده؟ طاهر ځواب ورکړ ډېره لږه، خو زما اراده ده چې زه هر سهار په سیند کې ولامبم. د یو سپاهي لپاره ضروري ده چې ښه لامبوزن وي. زه به یې هم زده کړم. له لږ چوپتیا وروسته زید وویل طاهره، ته خو به له ما نه خفه نه یې؟ پر څه خبره؟ زه له پوښتنې پرته مناظرې ته تللی وم. که دا تجربه درته ګټوره شي نو زما د خفګان سبب نشته. ګټوره؟ زه واده کوم چې بیا به په ټول عمر کې د مناظرې لپاره ولاړ نشم، خو له تا نه یوه پوښتنه کوم. څه پوښتنه؟ د حسین رادیو درنو اورېدونکو، دا وه د وروستي مورچل 3مه برخه چې ما ایمان تاسې ته وړاندې کړه. له ملتیا مو مننه.